په اسلام آباد کې د وی او ای ډیوا سره ځانګړي مرکه کې د افغان طالبانو د سفارت چارج دی افیرز سردار احمد شکیب وویل تقریبا په څلورو ولایاتو کې رامنځته شوې ده، پکتیکا، پکتیا، خوست او ځینو نورو سیمو کې. اوس لا هم پلټنه شروع ده د زخمیانو او د شهیدانو د راایستلو، تر اوسه سرته رسېدلې نه ده، خو طبي تلفات تقریبا 1,000 ترمنځ. اکثرو خلکو خو کورنۍ ټولې له منځه تللې دي، د ځینو یو کس پاتې شوی چې ټولو کورنۍ له منځه تللي، کورونه خو د ډېرو تباه شوي دي. نو د دغه دپاره خلکو اړتیا ده چې خلک مرستې باید عاجلې ورته ورسېږي. دوی زیاته کړه د ګاونډي هیوادونو پاکستان، قطر، عرب اماراتو او هندوستان څخه مرستې را روانې دي او هیله لري چې د قدرتي ناورین په دغه وخت کې به نور نړیوال هیوادونه هم د سیاست نه پرته ورسره مرسته وکړي. تر دې وړاندې هم افغانان ډېر متضرر وو د ځینې اقتصادي بندیزونو له امله یا د خپلو اساسي چې په امریکا کې پرې شوي دي هغې له امله ډېر متاثر وو. بیا چې څومره دغه المیه رامنځته شوه په دې وخت کې خو د امریکا لپاره خصوصا په کار ده چې ډېر عاجل دغه بانکي نظام د افغانستان چې کنټرول کړی دی دا پرېږدي او هغه د ریزرف د اساسي چې دی هغه ازادي کړي. دا د دوی یو انساني او بشري مسؤلیتونه جوړېږي او دا د افغانانو خپل حق دی. په دې کې دنیا ته هم په کار ده چې هغوی ورته ووایي چې دغه یا خصوصا په دغه ورځ کې چې داسې یو غټ مصیبت هم رامنځته شوی ده، نو په کار ده چې له افغانانو سره مرسته وشي. ښاغلي سردار احمد شکیب زیاته کړه افغانستان کې روغتونونه په ضعیف حالت کې دي او په لوی شمېر د ټپیانو د راتګ سره د روغتونونو نظام او دوايانو په برخه کې ضرورت شیانو ته اړتیا لري. تیر کال اګست په میاشت کې د طالبانو واک ترلاسه کولو وروسته د نړیوالو هیوادونو له اړخه د اقتصادي بندیزونو ښکار افغانستان کې د دې وروستنۍ زلزلې له سببه حالت نور هم خراب شوي دي. طالبان د هغه وخت راهیسې د مالي مرستو او منجمد اساسي خلاصولو غوښتنې کوي. البته د امریکا بایدن انتظامیه تر دې دمه د طالبانو مرستې ورکولو غوښتنې رد کړي او ټینګار کوي چې طالبان خپلې پخوانۍ ژمنې پوره کړي، نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار کولو اجازه ورکړي سي او ترهګرو ډلو ته پټ ځایونه نه ورکولو خپلې ژمنې ترسره کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر مخه امریکا د ملګرو ملتونو او د روغتیا د نړیوالې ادارې په مرسته د زلزلې ځپلو د مرستې کولو دپاره ګامونه پورته کړي. نیویارک ټایمز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند نیټ پرایس د خولې وایي واشنګټن د مرستې دپاره مستقیمه غوښتنه نه ده ترلاسه کړې، خو هغوی هیله څرګنده کړې چې مرستې به په راتلونکو ورځو کې د امریکایي چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو موضوع وي. رابعه پیر، وایس آف امریکا ډیوا، اسلام آباد.